حدیث کې راځي بهرانه سے فرمایي چې ما رسول الله نو ورېدلی دی عليه الصلاه والسلام یقول الله نبی ویلي اذا اقيمت الصلاه چې کله موږ ودرولې شو معنا اقامت ویل شو نو فلا تو همرا زیدله تسعون چې منډه وای بلکې حدیث کې دینه من راغلی ده نبی صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ولاړ یو رکعت یو ملګری نه لاړو غربار په دې جمعات کې جوړ شو لکه زموږ شاو ډېر بزرګان داسې بزرګي غني چې د سوي کې دلته امام په منځ باندې ولاړ ډېر په دربار باندې په دې جمعات را دن نشو خوشاله هم دی چې لکه اول رکعت مې راوړیو شریعت پرې باندې رد کړي دي ډېر په اطمینان باندې راشه که اول رکعت دیونی او که دویم رکعت دیونی او که دریم رکعت دیونی او که څلورم دیونی او که ودنی او غو مکو به وختي راځي چې دومره بزرګ مسلمانې دغه منډه د اودس د زینا دی جمعات لا بری دربار باندې او نه دا لاس مشکړي او نه دا مخ مشکړي دا نور خلک هم پریشان کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به عمل باندې رد کړي دی چې اندر پر د کار مکوا د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت چې کله وشړي کی دا به اچردم خورس پیدا نه کی او ابلیس مونږ په دماغ کې دا یو د شي نقشه جوړ کړی دی چې مونږ خو د کمال والای یره حق ځنه مې رکعت ځان را ورسو او ډېر بمنډه منډه باندې رااله نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله منځ ودرېدو اقامت شو فلا تاتوها تسعون مرزه چې منډه وهاي واتوها راشي دلته تمشون چې مزل کوي علیکم السکینه لازم ده پتا شو باندې دلارامي وما ادرکتم فصلوا کوم چې تاسو را لاندې کړ د امام سره دغه منځو کوي وما فاتکم چې کوم تاسو نه لړو فاطمه بیرغه قضیه وکا اتمام وکا نو دغه څه چې کله په سړی کې موجود اطمینان وقار عزت د اودس زینه جمعات لراتل ډیر په دمه دمه باندې راتل ډیر په واجب کیفیت باندې راتل نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دا د شی عمل د شي انسان د دې پوجا باندې به جنت ته داخلي کی دیبل تر باندې موږ تاسو غوږ غټو سر بټولې ویلو د الله نبی منه کړی دا موږ تیز را روانو خپل بزرګي د خلکو راخاره کوو